غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې گران افغانستان. این سمینار با حضور تمامی محتسبین ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر ولایت غزنی چند روز قبل آغاز و امروز با حضور مسئولان مرکزی این ریاست به پایان رسید. مسئولان در ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر بیان داشتند هدف از برگزاری این سمینار ارتقای ظرفیت محتسبین در این ولایت است. دو سمینار ته اړتیا په دې بنا باندې و چې کوم طرز العمل شرعي اصول چې د موږ د وزارت یا د مشرتابه د خوا جوړ شوي دي ترڅو هغه تطبیق شي او دغه کار دغه مطابق ترسره شي، کوم سنت کوم طریقه چې په طرز العمل او په لایحه کې جوړه شوې دغه مطابق ترسره شي او ملګري یعنی څوک تکلیف نشي او بې ځایه څوک ونه ځورول شي. کوم ادارې یا نظامي کسان چې دي دغه څه کوم اصول و د هر ادارې مربوط چې کوم اصول او پرامین و هغه ټول کې واضح شو، له طریقه د تطبیق ورته وښودل شو، په دغه طریقه به تاسو دغه تطبیق کړئ. از سوی همشماری از اشتراک کنندگان برگزاری چنین سمینارها را در ارتقای ظرفیت محتسبین مهم خواندند. څلور ورځنی سمینار دایر شوی و د محتسبینو لپاره دا موږ ته ډېر ګټور و. په دې حیثیت باندې موږ ته ګټور و چې موږ د محتسبینو لپاره بعضې څه امور ولو څه شیان و چې موږ څه دلایل ځینې ورته درلودلو خو څه اشتباهات به و چې په دې کې به موږ صلاحیت یا اهلیت لرو که به یې نه لرو نو هغه خپل صلاحیت هم وپېژندو او خپله د مسؤلیت دایره هم وپېژندله. نو موږ په دې کې الحمدلله ډېر معلومات ترلاسه کړه. هغه بعضې داسې معلومات وه چې هغه د شیخ صاحبان خو الحمدلله بحرونه غوندې علم لري، نو بعضې علوم د دوی داسې دي وه چې هغه موږ ته معلومات نه وو، نو په هغه کې موږ پوره معلومات ترلاسه کړل. دې لپاره سمینارونه خوندور سو چې هغه اصول چې مخکې موږ خپل اصول لرل خو اوس دپاره موږ ته هغه ډېر تشریح سو. موږ په هغه څه کې چې مخکې موږ دپاره اصول وو هغوی کې هم ډېره تجربه حاصله کړه، ځکه د شیوخو طرف نه موږ ته هغه څه تشریح سو چې موږ په بعضو کشانو کې به شکمن وو چې دا به څنګه اجرایی. این در حالی است که 164 تن محتسبین از مرکز و ولسوالی‌های ولایت غزنی در این سمینار اشتراک کرده بودند. غواړو شریعت باندې سمسور امارت